ته په رمضان کې د چرسو نه منع شي ته په کوم ټیم کې منع کېږي؟ ته په رمضان کې د نسوارو نه منع نشي ته په کوم ټیم کې منع کېږي؟ ته په رمضان کې د شرابو نه منع نشوي ته په کوم ټیم کې منع شي؟ د رب د طرف نه یو ملک مقرر شي، رمضان په اول شپه کې اعلان کوي. هغه اعلان دا دی: یا باغی الخیر اقبل، ای هغه انسان چې خیر طلب کې، د خیر طلبګاری، د خیر شوقي، اقبل را مخامخ شه. موسم دی تا ته، ماحول تا ته برابر دی. یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر. او ای هغه انسان چې د شر طلبګاری، همیشه لپاره په شر کې مبتلا یې، کار ستادای شپه ورځ کې چې ګناهونه کې، جرمونه کې، ظالمي ظلم کې، په بل باندې هم په ځان باندې هم، اقصر بنشه. بس که موقره تا ته دا اعلان موږ تمامو خلکو ته کېدلی شي. یا باغی الخیر اقبل، څوک غواړي چې خیر طلب کړي، څوک غواړي خپل عمل نامه د نیکونو ډکه کړي، څوک غواړي خپل رب رضا کړي، څوک غواړي جنت ځاله وګټي، اقبل را مخامخ شه. اوس تا ته موقع ده، کېدای شي آینده رمضان کې موقع میلاو نشي. آینده رمضان کې موږ به ژوندي او که ژوندي به نه یو زما وروڼو. یا باغی الخیر اقبل اعلان کېدلی شي په اوله شپه چې را مخامخ شه. بس دی. او کوم خلک چې هغوی سرکشه دي، مجرمان دي، شپه ورځ لګیا دي، د رب دشمنۍ ته بڼېوالي دعوت ورکوي، د رب عذابونو ته، د رب عقابونو ته، هغه اعلان کوي اقصر بس کا، بند شه د دې کار نه. تا ته نن موقع ده. دا درې خصوصیات دا په یو حدیث کې ذکر کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا حدیث امام ترمذی نقل کړی. الله رب العالمین سوال چې الله موږ توفیق راکړي چې دا رمضان په داسې طریقو باندې تیر شي چې الله پاک زموږ مغفرت کړي. باقي د رمضان چې کوم فضایل په رمضان کې کوم ضروري اعمال دي ان شاء الله تعالی اند جمعه کې ما بیان کو. اقول قولي هذا واستغفر الله.